سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ. دوستانو نن زموږ ویډیو د دې په باره کې ده چې راشد خان ولې پاکستان پسې خبرې کوي او د راشد خان کیریر د چا د وجې جوړ شوی دی. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته نور معلومات درکم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې د کرکټ په باره کې او نور معلومات د ټول ناول د تاسو ته در ورسي. دوستانو راشد خان خو به تاسو ډیر ښه پیژنئ. راشد خان د افغانستان د ټیم کلاړي دی او سپینر هم دی، یعنی دی آلراونډر دی، بالینګ هم کوي او بیټینګ هم کوي. دوستانو راشد خان دومره زیات مشهور شو او د بالینګ دومره زیات مشهور شو چې دی په ټاپ لیست کې راځي. نو دوستانو اوس موږ راځو چې راشد خان ولې پاکستان پسې خبرې کوي او د کیریر د چا د وجې جوړ شوی دی. نو دوستانو د راشد خان کیریر د وسیم اکرم د وجې جوړ شوی دی، ځکه دوستانو چې د راشد خان وسیم اکرم ډیر زیات خوښ هم هو او کله چې د انټرنیشنل ټیم ته راووتو نو د وسیم اکرم نه تربیت حاصل کو او د هغه نه ټول ټریکونه یې زده کړل او دی ډیر زیات مشهور شو. او دوستانو راشد خان دومره بې ضمیره انسان دی چې دی اوس هم پاکستان پسې خبرې کوي چې دا ډیره زیاته بده خبره ده. نو دوستانو موږ له پکار دي چې موږ د دواړو ملکونو ترمنځ مینه خوره کړو. موږ له دا نه دي پکار چې موږ د دواړو ملکونو ترمنځ نفرت پیلو کړو، د یو بل وینې څښلو ته تیار شي، ځکه چې افغانستان والا هم پښتانه دي او پاکستان والا هم پښتانه دي. نو موږ له پکار دي چې دواړو ترمنځ مینه خوره کړو. دوستانو حدیث کې هم راغلي چې ټول مسلمانان د یو بل رونه دي، نو که هغه په بل یو ملک وي او که په بل ملک وي نو موږ له پکار دي چې دوی ترمنځ مینه خوره کړو. او راشد خان له دا نه دي پکار چې دی پاکستان پسې خبرې وکړي، ځکه چې راشد خان پاکستان پسې خبرې کوي او د چې کوم مینوال دي نو هغوی به هم د په حق کې اواز وچتئ، ځکه چې هغوی دی خوښوي. دوستانو داسې نه دي کول پکار. نو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي او راشد خان ته هم دا اواز ورسي چې هغې پاکستان پسې خبرې نه کوي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.